تازه او بد خبر. د اسلامي امارت یو لوړپوړي چارواکي په یو برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او شهید سو. دا چې یاد لوړپوړي چارواکي څنګه خپل ژوند له لاسه ورکړ او په اړه یې لوړپوړو چارواکو څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ذبیح الله مجاهد په بلخ ولایت کې د طالبانو د والي وژل کېدل ومنل. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد منلي چې په بلخ کې د طالبانو والي محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې شهید سوی دی. مجاهد په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې چاودنه کې یو بل غیر نظامي هم وژل سوی دی. دا چاودنه د اسلام د دشمنانو کار بللی، خو د هغې د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویلي. مجاهد په دې اړه د څېړنو د پیلېدو خبر ورکړی دی. نن پنج شنبه د کب 18 په بلخ ولایت کې د طالبانو د والي په دفتر کې چاودنه وسوه. سرچینې وایي چې بریدګر په دویم پوړ کې د طالبانو د والي دفتر ته ځان رسولی و او خپلو چاودېدونکو موادو ته یې چاودنه ورکړې. وړاندې په بلخ ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند اسف وزیري ویلي و چې په دې چاودنه کې والي له 2 نورو کسانو سره یو ځای وژل سوی دی. اطلاعات روز ورځپاڼې ته سرچینو ویلي چې د پیښې له ځایه څو ژوبل سوي کسان هم روغتونونو ته انتقال سوي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته محمد داود مزمل د طالبانو لومړنی والي دی چې وژل کیږي. قدرمنو لیدونکو، له توجه مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.